آیا غواړئ دومره ثواب وګټئ چې ملایکې ستاسې د ثواب له لیکلو څخه عاجزې شي؟ نبی علیه الصلاة والسلام فرمای څوک چې د ورځې په اوږدو کې دا دعا ډیره وایي یا ربي لک الحمد کما ینبغي لجلال وجهک ولعظیم سلطانک، نو ملایکې به الله عز وجل ته ووایي چې یا الله موږ خو د دغه سړي د دغې دعا ثواب نشو لیکلی، دا دومره ډېر ثواب لري. نو الله جل جلاله به وفرمایي ملایکو ته چې تاسې صرف فقط د دغه سړي دا دعا همدغه شان ولیکئ څنګه چې دا سړي وویله، نور ورته ثواب او اجر زه ورکوم. راځئ چې د ورځې په اوږدو کې موږ تاسې دا دعا عامه کړو، ډېر لږ وخت مو نسي. یا ربي لک الحمد کما ینبغي لجلال وجهک ولعظیم سلطانک. دا راځئ د ورځې په اوږدو کې عامه کړو، ډېر کم وخت زموږ ستاسې نسي. راځئ چې موږ تاسې دا دعا د ورځې په اوږدو کې وایو. الله عز وجل ډېر اجرونه ورکوي او دومره اجرونه الله عز وجل ورکوي چې ملایکې له لیکلو څخه عاجزې کیږي.